د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو ملګرو سلامونه، وخت مو په خیر. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. د تیر درس په دوام راځو کریپټو کرنسي وروسته بیټ کوین ته. نو مخکې مو هم لږ وضاحت ورکړی چې بیټ کوین هم د کریپټو کرنسي په نړۍ کې دغه یوازینی کرنسي ده چې ډېر لوړ ارزښت او قیمت لري. نو دا هم ډیجیټلي پولي واحد ده په کریپټو کرنسي کې. د دې په اړوند لږ معلومات درکوو. بیټ کوین یو غیر متمرکز ډیجیټلي پولي واحد ده چې کېدلی شي د سیالو پیر ټو پیر بیټ کوین شبکو ترمنځ انتقال شي. همدا ډول بیټ کوین د هغو د استخراج له بهیر وروسته د هغو د استخراج کوونکو ته د مکافاتو په توګه ورکول کېږي چې بیا کولی شي په نورو پولي واحدونو، توکو او خدماتو همدا ډول بدل کړي. په غیر قانوني راکړو ورکړو کې د بیټ کوین د استفادې د همدا ډول د استخراج پر مهال په زیاته کچه د برېښنا د لګښت د بیې د اهتزازو په مبادله کې د غلا له امله بیټ کوین یو څه تر نیوکو لاندې راغلي. نو یو شمېر پانګوال او اقتصاد پوهانو څو ځله هغه د اقتصادي حباب په توګه توصیف کړي، خو یو شمېر نورو له هغې څخه د پانګونې په توګه په داسې حال کې کار اخیستی چې ګڼ شمېر نظارتي بنسټونه د بیټ کوین اړوند خبرداری ورکړی. بیټ کوین کلمه د 2008 زیږدیز کال د اکتوبر په 21 نیټه په یوه خپره شوې سپینه پاڼه کې تعریف شوه. دغه کلمه په خپله د دوو کلمو یو بیټ او کوین څخه ترکیب شوې ده چې دوه کلمې دي، بیټ او کوین. دغه سمبول هم په بي ښودل کېږي. بیټ کوین د لیکلو په موخه هیڅ واحد معیار شتون نه لري. یو شمېر سرچینې بیا په لوی لومړني حرف سره بیټ کوین، ټکنالوژي او کمپیوټري شبکې بیا په کوچني حرف بیټ کوین د حساب واحد ته اشارې په موخه کاروي. نو وال سټریټ ژورنال او د اکسفورډ انګلیسي ډکشنري په ټولو مواردو کې په لومړني کوچني حرف باندې د بیټ کوین د لیکلو ملاتړ کوي. یو شمېر سیمه ییز او ملي حکومتونه بیا په رسمي توګه له بیټ کوین څخه د یو شمېر ظرفیتونو په برخه کې ګټه اخیستنه کوي. دارنګه اسوادور او مرکزي افریقا جمهوریت دواړه بیټ کوین د قانوني پولي واحد په توګه منلی. دغه هیوادونه په بیټ کوین کې سرمایه ګذاري کوي، بیټ کوین اخلي ځکه کرنسي ده، قیمت ډېر تفاوت کوي، ښکته پورته کېږي چې د بیټ کوین قیمت تر 80,000 اویا زرو ډالر هم پورته کېږي. صرف د یو بیټ کوین قیمت تر دومره پورې وي، ځینې وخت تر 100,000 ډالر راغورځېږي. نو ګټه هم پکې زیاته وي ځکه څوک چې دغه ډیجیټل کرنسیو کاروبار کوي هغوی په ارزښت پوهېږي. نو دغه هیوادونو په تقریبا په ډېره زیاته اندازه بیټ کوین اخلي چې په همغه په میلیونونه ډالر په بیټ کوین د ورځې ګټي چې د هیوادونو لپاره په بودیجه کې شاملېږي. نو دا له بیټ کوین له فرصت نه استفاده ده چې دغه اسوادور او مرکزي افریقا جمهوریت دواړه چې د بیټ کوین د قانوني پولي واحد په توګه منلی ده. نو بیټ کوین د محاسبوي سیستم واحد چې ده هغه پخپله بیټ کوین ده. د بیټ کوین د خولو پولي کوډ چې ده هغه بي ټي سي ده، یعنې هغه شارټ کټ چې ده بي ټي سي ده. که څوک باینانس استفاده کوي یا نور کریپټو والیټونه نو تاسې به دغه شارټ کټ ګورئ چې بي ټي سي د دوی پولي واحد ده. همدا ډول یو بیټ کوین په 8.2 د ویش وړ دی. نو یو بیټ کوین چې د 8.2 باندې ویشل کېږي. نو ډېر وخت بیټ کوین قیمت ډېر لوړ ده، نو د یو بیټ کوین اخیستلو وس څوک ونه لري. په دې خاطر نو کولی شي په لږه اندازه له 10 ډالرو 20 ډالرو بیټ کوین هم واخلي چې په 8.2 ویشل کېږي. نو چې بیا هغه 0.0001 یا 2 داسې بیټ کوین راځي. نو د بیټ کوین په هکله عمومي معلومات همدا دي چې تقریبا د 2000 کال، البته 2008 کال کې دغه کریپټو کرنسي دا د ساتوشي ناکاموتو په نوم د یو معلوم کس یا یوې ډلې کسان لخوا اختراع شوه چې دغه پولي واحد څخه ګټه اخیستنه بیا په 2009 کال کې د هغې د پرانیستې سرچینې لرونکي سافټویر له خپرېدو وروسته بیا پیل شوه. نو رامنځته کړې په 2008 کال کې د ساتوشي په نوم چې دغه کرنسي اختراع کړه. یا په 2009 کال کې له دې نه ګټه اخیستنه پیل شوه. بالاخره بیټ کوین قرار خپل ارزښت لوړاوه تر دې چې تر 100,000 ډالرو حتی 10,000 ډالرو یو بیټ کوین قیمت تر 80,000 ډالرو پورته شو چې اوس مهال تقریبا په 28,000 ډالرو کې یو بیټ کوین تبادله کېږي. نو بیټ کوین د ډیجیټل صرافۍ لپاره همدا ډول سپاټ ټریډینګ لپاره هم بهترینه کرنسي ده. کولی شي په اسانه پکې تاسې صرافي وکړئ او یو څه عاید ترې لاسته راوړئ. نو د بیټ کوین په اړه عمومي معلومات مو درکړل. هیله ده چې څه مو په ذهن کې اضافه شوي وي. نو راتلونکې موضوع به زموږ او ستاسې دا وي چې پر کور باندې څنګه پیسې وګټو. په دې هکله خبرې کوو. تر هغې ښې چارې، ښه وختونه.